سلامونه ملګرو، امید لرم ټول بخیر. اکثر خلک پوښتنه کوي موږ څه داسې دوايانې وخورو چې زموږ دماغ تیز شي او موږ په سبق کې راتکړه شو. اکثر میندې هم دا پوښتنه کوي چې موږ ماشومان سبق په ټایم کې اخوا دیخوا کېږي او هغه خپل په سبق باندې فوکس نشي کولی، دھیان نشي ورکولی، کنسنټریشن نشي حاصلولی. دې لپاره دې مختلف دوايانې حربې هم استعمال کړي. او یو خبره تاسو ته یاد وي که چېرته ستاسو ماشومان په لبو کې، په ګانو کې، په فلمونو کې، ډرامو کې، کارټونانو کې فوکس کولی شي او یا تاسو هم په دې هر څه کې فوکس کولی شئ، خو صرف په سبق په ټایم کې تاسو نه فوکس ګډوډ کېږي، نو داسې بیماري نه، تاسو څه دوی ضرورت نشته. خو تاسو هغه ټیکنیک، هغه عملات کولی شئ کوم چې ریسرچ بیس خبرې دي چې هغه تاسو ته کومک درکولی شي چې تاسو فوکس، کنسنټریشن سیوا کړي او تاسو په سبق باندې دھیان سیوا شي. ټول نو لومړی په دې کې ماحول، چېرته چې ماحول سم دی هلته کې چا نه هم د سبق تمه نشي کولی او بار بار ګډوډېږي. ماحول کې دا هم راځي چې ستاسو په کور کې شرونه مرونه نه وي، تاوې ماوې نه وي، دا شیزونه وي چې ستاسو په کور کې دومره غوبلې روانې او ته بیا د ماشوم نه دا تمه کوې چې دی په سبق کې ولې کمزوری دی، نو دا ستا خپل نقصان دی. خوشګوار ماحول به خامخا پرووایډ کوئ ورته. پکار ده چې کمره وي یا یو داسې ګوټ وي، په هغې کې کرسۍ وي، ورسره چې کوم میز وي په هغې پروت وي. د ده ټول چې څومره سامان دی په دې کې د لیکلو او د لوستلو چې څومره کتابونه دي، بیا پینونه، قلمونه، څه چې شیزونه دي دا ټول په ده ته نږدې پراته دي. سره سره ده ته پوره لایټ او هوا، اوبه هم په دغه ځای کې مهیا چې دی پسې بار بار ځي راځي نه، نو دا به ده ته ډېر زیات کومک ورکوي. اواز دې دغلته کې کم وي. که تاسو یوټیوب وګورئ نو داسې مختلف ټیکنیک شته دی چې تاسو د کمرې نه یا د غیر چاپېره نه اواز هم کمولی شئ. مختلف قسم چې څومره هم ډسټرکشن دي دا به کموئ. بار بار به دلته سبق په ټایم کې دا نه وایي چې لاړ شه بازار ته، لاړ شه اوبه راوړه، میلمه راغی، دا او هغه. دې شیزونو نه به دا ماشوم چې کوم دی لرې ساتئ چې دی خپل سبق باندې فوکس وکړی شي. دې سره سره چې کوم ګړۍ وي هغه په دغه باندې پرتې، په ټیبل باندې، په میز باندې، او هغه ټایمر پکې سیټ کېږي او ګنټې پکې وي، نو دا به هم درته ډېر زیات کومک ورکړي. هغه موبایل چې په هغه کې د سوشل میډیا اکټیو کار کوي لکه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، دا شیزونه پکې، نو دی بار بار ډسټرکټ کېدی شي، دغسې لر کوي. خو هغه موبایل یا لیپټاپ چې په هغې کې دی خپل سبق کوي، نو هغه دی ځان سره کېښودی شي. دا هم ویلی کېږي چې کوم ځای کې ستا د سملاستو ځای هلته کې که ته سبق نه وایې نو ستا کنسنټریشن یا فوکس به ډېر زیات سیوا وي. نو داسې کوشش وکړئ چې یا د فوم یا کټ دا په هغه ځای کې نه وي او ستا کرسۍ او پراپر یو ځای وي، پوره ماحول وي د سبق، البته سبق سره فوکس سره ویلی شي. دې سره سره دا هم تحقیق شوی ده چې کله ګروپ سبق خلک وایي په ګروپ کې، نو د یو بل نه انسپایر کېږي، د یو بل نه موټیویټ کېږي، یو بل ته ګوري او سبق ډېر زیات وایي په نسبت دا چې خلک یوازې وي. ځکه یوازې چې ته کښېنې مختلف سوچونه به راځي، نو په ګروپ کې تاسو لایبرري جوین کولی شئ، مختلف قسم خاص ډلې دي هغه جوین کولی شئ. دې سره سره آنلاین نن سبا ډېر زیات پلیټفارم دي، زوم دی، نور داسې یوټیوب دی، نور ډېر پلیټفارم دی چې په هغې کې خلک په شریکه باندې په ګروپ کې سبق وایي. ته به دلته آنلاین، هغه به هلته کې آنلاین وي. 2 ګنټې، 3 ګنټې، 4 ګنټې به یو بل آنلاین یو په سوونو خلک پکې دي او ډېر ښه د هغې آوټپوټ دی چې خلک یو بل ته کله پکې منځ کې ګوري هم او ګوري چې یاره ټول سبق وایي، نو بیا هغه دوباره خپل سبق باندې فوکس یوه شي. دا هغه ټیکنیک چې دا به تا هیلپ درکړي. دې سره سره د سبق د فوکس دپاره یو خاص دورانیه ده. ستا دماغ چې څومره د هر انسان ډفرنټ کېدی شي، د 20 منټه نه واخله د 1.5 ګنټې پورې دا دورانیه کېدی شي. تاسو خپل دورانیه کتلی شئ چې تاسو څونه فوکس کولی شئ څونه ټایم باندې، او هغه ټایم چې کوم دی بیا بریک هغه اخلئ، وقفه اخلئ چې پوره شي. زه به تاسو ته دا وایم چې د 15 نه واخله 40 منټه پورې سبق په کنسنټریشن فوکس سره وایي او د هغې نه وروسته بیا وقفه اخلئ. هغه وقفه کې تاسو بهر ته ګرځېدی را ګرځېدی شئ لږ 10 منټه او ځان پکې واپس تازه کولی شئ. دا چې تاسو کله بریک ورکوئ خپل دماغ له او سبق له، نو ستاسو فوکس به سیوا کېږي او دماغ یو قسم سینس اف اچیومنټ هم فیل کوي چې یاره ما دا یو ټاسک پوره کړو، یو مقصد مې پوره کړو. که تاسو د ټایم سره نشئ ځان تړلی، نو تاسو خپل سبق چې کوم دی هغه په ټاسک کې هم تقسیمولی شئ. زه به 3 پیراګراف ووایم، 6 پیجه به ووایم، 7 صفحې به ووایم، بیا به زه بریک اخلم، زه بیا وقفه اخلم. دې سره هم تاسو هغه ټارګټ کله پوره کړئ، نو ستاسو دماغ ته د کامیابۍ یو سټسفیکشن میلاوي چې مختلف هارمون پکې د دماغو ریلیز کېږي. هغې سره ستا فوکس، ستا کامیابۍ والا امکانات نور هم ورسره سیوا کېږي. په دې باندې مختلف سټډیز هم شوي دي. ډېر خلک په بیکګراوند کې مختلف قسم میوزیک لګوي، د هوا اواز، د مرغانو اواز، د اوبو اواز،
یا نورې سندرې لګوي، ځینې خلک پکې تلاوت لګوي، نور داسې آسماني چې کوم آیتونه دي ورسز دي هغه لګوي. نو د هغې هم سټډي شته چې تا بیک ګراوند کې میوزیک لګېدلی وي، ستا دماغ ورو ورو خاموشه کېږي او کنسنټریشن او فوکس ډېر زیات راځي په نسبت د دې چې ته هسې ناستې. او کوم ځای کې چې خاص کر شور وي نو که هغه ځای کې تاسو دا ولګوئ ستاسو بیک ګراوند کې څومره په مایند کې مختلفې خبرې چلیږي هغو سره ورو ورو ټایم سره کینی. د دې سره سره تاسو خپل د صحت په خامخا خیال ساتئ، په هغې کې خاص کر ستا خوب شو، ستا خوراک شو، ستا اوبه شو او اکسرسایز شو. که دا څلور شیزونه تاسو نه کنسیډر کوئ نو دا نور خبرې چې څومره هم دی بیا بیکارې دي. اول به ستا فزیکل صحت وي، د هغې نه وروسته به ستا منټل هیلت وي او د هغې نه وروسته به تا سبق باندې چې کوم دی فوکس کولی شي. ډېر خلک چې کله هم سبق ته کښېني هغې ته مختلف قسم خیالات راځي، دې ته ډېر ډریمینګ هم وایي. دومره خیالات راشي چې دی بیا سبق نشي ویلی. نو په دغه کې پکار ده چې دغه ټایم کې د خپل دا خیالات لیکل شروع کړي. دا یو ډېر ښه عادت دی چې د خپل خیالات کله لیکل شروع کړي نو د ایکسپریشن وشي، دا ولوستلی شي، بیا دغه خیالات کم شي، خالي شي ستا دماغ. او دې سره سره ستا به دا عادت هم پوخ شي چې ته به لیکلو ته راوړې. چې کله ته هم لیکلو ته د خپل خیالات راوړې ستا کې به نور داسې پوشیده قوتونه دي چې هغه به راویښ شي په دماغ باندې، چې داسې ډېر زیات قوتونه په انسان کې شته چې کله هغه لیکل شروع کړي هغه ورو ورو ښکاره کېدل، هغه قوتونه راښکېدل شروع شي. نو پکار ده چې ته دې باندې هم کار وکړې. دې سره چې څومره تا ته کورس دی پکار نه ده چې ته د آخري ورځې ته ټول راکاږي او دې سره دماغ ډېر زیات اګزاسټ کېږي، ستړی کېږي. څومره چې کورس دی دا ته ډیوایډ کړه ځان ته چې یاره زه به د ورځې یو چپټر به یم، نیم چپټر به یم، شپږ چپټرې به یم، ځان ته یې ډیوایډ کړه چې په څومره ټایم دی په هغه حساب باندې تقسیم یې کړه او چې هغه لږ لږ ته ټارګېټ پوره کړې نو ته به ډېر په اسانۍ باندې فوکس کولی شي، کنسنټریشن به حاصلولی شي په نسبت د دې چې ته په اخره کې په یو ورځ باندې ټول سبق پوره کول غواړې. دا ډېر زیات بیا ګران شي. دې سره سره داسې هم کېدلی شي چې ته ځان ته دا ویډیو ولګې یا دغه ولګې لیپټاپ کې ځان ته خپل دا سټډي دا ټایم چې کوم دی دا ریکارډ کول شروع کړي. لکه اوس څنګه دا ویډیو ریکارډ کوم، که زه سبق شروع کوم او دا ریکارډ کوم نو دې سره به دوه فایدې وشي. یو بار بار چې زه ګورم نو ماته به دا اندازه کېږي چې یاره زه سټډي کوم او دا ریکارډینګ روان دی. دویم ټایم پس 5 غنټې 6 غنټې 7 غنټې څومره چې تاسو سټډي کولی شئ، سبق ویلی شئ، دا چې ریکارډ شي دا تاسو خپل سوشل میډیا له ورکولی شئ. د دې سره به نور خلک هلته کې کیني او سبق ووایي، ستاسو به ورسره سوشل میډیا هم ډیولپ کېږي او دې سره ډېر زیات به ستاسو فوکس راځي. مختلف قسم ټیکنیکس دي چې هغه هم د دماغ په فوکس او کنسنټریشن کې کار کوي. هغې کې یو چې کوم دی میډیټیشن دی، مراقبه چې څه ته وایي. د دې مختلف قسمونه دي، زما ویډیوز پرې هم شته. هغه د دماغو ایکسرسایز دی بیسیکلی، څنګه چې د وجود ایکسرسایز داسې د دماغو ایکسرسایز دی. میډیټیشن ورته وایي. هغه تاسو د ورځې 10-15 منټه که کوئ نو تاسو ته په ارتکاز کې، په فوکس کې، په کنسنټریشن کې به ورو ورو هیلپ میلاودل شروع شي. دې سره سره د کیفینو هم یو رول دی چې تعالی فوکس درکوي. خو کیفین په چای کې وي یا په کافي کې وي، خو دا خبرې تاسو ته یاد وي چې د هر شي زیاتوالی چې دی دا نقصان دی. نو که تاسو یو نیم ټایم کې مایند مو کلیر نه فوکس کېږي نه، که تاسو لږ کیفین واخلئ یعنې یا چای یا کافي واخلئ نو هم تاسو فوکس کېدلی شئ. او د ټول نه غټ خبره دا ده چې تا ته پته وي چې زه سبق ولې ویل غواړم، زما مقصد څه دی. که دغه مقصد تاسو معلوم کړو، دا ولې تاسو معلوم کړو، تاسو ته به ډېره زیات اسانه شي او به تاسو له ډېر زیات فوکس، ډېر زیات انرژي او ډېر زیات قوت درکوي چې تاسو په فوکس سره سبق وشئ. نو دا هغه خبرې دي چې تاسو که اپلای کړئ کېدای شي چې تاسو ته مدد میلاو شي. ډېر خلک به داسې وي چې هغه به د دې خبرو نه بغیر هم سبق ویلی شي. د هر انسان جوړ لخت چې کوم دی هغه بل بل دی، خو دا د ډېر هغه خبرې ما تاسو ته وکړې، ډېر خلکو ته یې مدد ورکړی. تاسو ته به هم کومک درکړي تاسو په خپل ژوند کې اپلای کړئ. یا هغه خلک چې هغه په سبق کې کنسنټریشن یا فوکس نشي کولی، که هغه اپلای کړي نو هغې ته به خامخا مدد میلاویږي. یو جهان مننه. دې نه علاوه که تاسو ته داسې څه ټپ میلاوي نو په کمنټ کې ووایئ چې نور خلک درنه زده کړه وکړي. سلامونه.